अस्सलाम वालेकुम अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی دوستانو په دې ویډیو کې په ویزټ ویزو باره کې خبرې در سره کوم کم کسان چې متحده عرب امارات ته په ویزټ باندې راغلي دي او د دوی ویزې د درېمې میاشتې نه راپدې خو ختم شي او یا ختمیدونکي دي که څه هم ما په تیرې ویډیو کې د په اړه لږ څه معلومات درکړي وو خو اوس په هغه کې بدلون راغلی دی نو دا کوم بدلون دی او آیا ویزټ ویزو خوندانو پسې به مخالفین وي شروع شوي او یا تر کومه وخته پورې دوی د اماراتو څخه بهر وتی شي که کوم کسان غواړي چې هلته ویزه ولګوي نو دوی ته څومره وخت ورکړی شوی دی چې دوی خپله ویزه ولګوي دغه واړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دغه ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ نو دا د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ په اول کې به د اماراتو ویزټ ویزو په اړه ووایم هغه کسان چې غواړي اماراتو ته په ویزټ ویزو باندې راشي اوس دوبۍ حکومت ویزټ ویزې خلاصې کړي دي نو دوی اوس کولی شي چې د یوې میاشتې لپاره یا د درو میاشتو لپاره متحده عربي اماراتو هیواد ته په ویزټ باندې راشي دغه کسان چې کم څوک ویزټ اخلي په اوسني وخت کې دوی ته اپروول ته ضرورت نشته خو د کووډ 19 یا کرونا وایرس منفي سرټیفیکیټ ته ضرورت شته ترڅو هغه په ایرپورټ کې مسؤلو کسانو ته وښایي او بل بیمې ته ضرورت دی کم چې د ویزې اخیستلو په وخت کې کم چا نه چې ته ویزه اخلي هغه دا خدمات هم درته وړاندې کوي را به شو اوس به د هغه ویزټ ویزو خوندانو په اړه معلومات درکمه کم چې اوس مهال په اماراتو کې دننه دي او د دوی ویزې د درېمې میاشتې اول تاریخ څخه راپدې خو ختم شوي او یا ختمیدونکي دي تېره ورځ ما ویلي وو چې کم چا ویزټ ویزې د اول مارچ څخه راپدې خو ختم شوي او یا ختمیدونکي وي کم وخت چې دوی ته د کال اخره پورې ورکړی شوی و هغه د اماراتو حکومت لخوا ختم شو او اوس د 2020 کال د 10 میاشتې 10 تاریخ پورې وخت ورکړ دغه معلومات ما امیر سنټر څخه راخیستي وو کم چې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري خو تیر شپه د جوازاتو ویان بریګیډیر جنرال حمیز القابی د ابوظبي تلویزیون څخه په مرکه کې ویل کم چې د معلومات ګلف نیوز خو خبره کړي ورسره الامارات اليوم ویب سایټ خو خبره کړي د ویل کم چې ویزټ ویزې د درېمې میاشتې اول تاریخ څخه راپدې خو ختم شوي او یا ختمیدونکي دي نو د دوی سره یو میاشت وخت شته چې اماراتو نه بهر لاړ شي یا په اماراتو کې دننه بله ویزه ولګوي نو اوس هغه کسان کم چې اماراتو ته په ویزټ ویزه باندې راغلي دي او د دوی ویزې د درېمې میاشتې نه راپدې خو ختم شوي او یا ختمیدونکي دي هغو سره یو میاشت وخت شته چې اماراتو څخه بهر لاړ شي او یا په اماراتو کې دننه خپله ویزه بدله کړي که څو په یو میاشت کې د خپله ویزه بدله نه کړه یا خپل ملک ته د تللو څخه پاتې شو نو د پسې به مخالفه شروع شي مخکې اماراتو حکومت ویلي کم چا چې ویزه د درېمې میاشتې نه راپدې خو ختم شي او یا ختمیدونکي به هغو ته د کال اخره پورې وخت ورکړی و دا چې اوس حالات نارمل حالت ته ورځ په ورځ راځي نو د دې له وجې دوی هغه قانون ختم کړ اوس ویزټ ویزو خوندانو ته صرف یو میاشت وخت ورکړه چې په دې کې د خپلې ویزې نه وي کې یا د اماراتو څخه بهر لاړ شي که کم چا په یو میاشت کې دننه خپله ویزه نه وي نه کړه او یا یې بدله نه کړه نو دوی پسې به مخالفي شروع شي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي که چیرې هم کوم بدلونونه راتلل او یا دغه ویزو په اړه تفصیل سره معلومات راتلل نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې تعقیب وئ ان شاء الله چې زه به د دې له لارې درته خپروم که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ نو دا ضرور در سره سبسکرایب کړئ او که فیسبوک باندې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ نو په الله سپارم د الله په امان